د ګرمکو ختمېدو علاج څه دی؟ که چېرې ستاسو په وجود باندې وي یا ستاسو د ماشومانو په وجود باندې وي، د ټولو نه اول چې تاسو ته په سکرین باندې کوم برج سنوفال پاوډر چې لیدی شي دا په استعمالوي، او که چېرې بیا د دې سره نه ټیک کېږي نو کلاماین لوشن کوم چې تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي دا هم تاسو ورته استعمالولی شي چې دا د ګرمکو د ختمېدو دپاره هم بهترین کار کوي، او د دې سره تاسو ډیټول سوپ هم استعمالوي، هم ځانونو دپاره هم ماشومانو دپاره د چا عمر چې د 3 کالو نه زیات وي. که چېرې ستاسو په وجود باندې ګرمکې وي یا ستاسو د ماشومانو په وجود باندې ګرمکې وي نو د هغې دپاره بیسلین مه استعمالوئ یا غوړ که کریم وي یا هر څه څیز وي چې په هغې کې د تیلو مقدار وي، چې په هغې کې تیل وي یعنې غوړ وي نو هغه مه استعمالوئ، ځکه چې د هغې سره کوم په سرمن کې سویټ ډ ګلینډ ورته ویلی شي هغه بندېږي، او کله چې هغه بند شي نو بیا ګرمکې نورې هم ورسره زیاتېږي. دا ګرمکې څنګه زموږ په وجود باندې راخیږي یا د ماشومانو په وجود باندې راخیږي، د دې نه به څنګه موږ ځان بچ کوو او څنګه به زموږ ماشومان ځان بچ کوي. نو که چېرې دا معلومات تاسو تر اوسه پورې نه وي اورېدلي نو په دې باندې آلریډي 2 ویډیوز جوړې شوي دي، هغه تاسو په دې DR مستقیم اکاونټ کې دننه کتلی شئ. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره یې شیر کړئ، دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره دا ID تاسو فالو کولی شئ. شکریه، الله حافظ.